د پامیر چینل محترمو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. عزتمندو دا ځل تاسو ته د جنغوزیو تر ټولو حیرانونکې ګټې درپېژنم. داسې ګټې چې حیران به مو کړي. محترمو هغه نارینه یا ښځینه چې له لاندې ناروغیو کړېږي نو ډاکټر ته یې د ورتلو اجازه نشته او کولی شي په خپل کور کې په خپله طبابت وکړي. هغه نارینه یا ښځینه چې جنسي کمزورتیا ولري، دویم د ځیګر ناروغي ولري، دریم د اعصابو تکلیف ولري، څلورم روماتیزم دردونه ولري، پنځم ګنګسیت ولري، شپږم هغه نارینه چې شنډ وي او اولاد یې نه کېږي نو د هغوی لپاره ډېره فایده رسوي. اووم د کوم نارینه چې په مثانه کې ډبره یا تیږه وي هغه کمزوري کوي. اتم د سترګو دید تیزوي. نهم د مخ پوستکی ښکلی کوي. لسم له بدن څخه زهرجن مواد وباسي. عزتمندو طریقه یې په دې ډول دی چې د ورځې له 15 تر 30 پورې جنغوزي وخورئ نو بدن مو صحتمند او د یادو ناروغیو مخه ونیسئ. د پامیر چینل قدرمنو ګډونوالو دا تاسو ته د جنغوزیو په بار جالب معلومات تر نورو ویډیو مو په پاک څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.